د تیرو کالونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي او چارواکي وایي د شیبر لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. سلام ستړي مه شئ، دوه مهم خبرونه را سره وګورئ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیرو کالونو په پرتله بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات زیات شوي دي. د دې وزارت ویان جواد د بیر ازادۍ راډیو ته وویل په 1996 کال کې د افغانستان انار یوازې پاکستان، هندوستان او عربي متحده اماراتو ته لیږدول کېدل. په داسې حال کې چې اوس مال چین، جرمني، ترکیه او سویډن کې هم د افغانستان انار ښه بازار لري. د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو څو کالونو کې بهرنیو هیوادونو ته د انارو صادرات نږدې 6,000 ټنه وو. په داسې حال کې چې اوس یې کچه 62,000 ټنو ته رسېدلې ده. د ښاغلي دابیر په وینا که افغان سوداګر د انارو صادراتو کې د بهرنیو هیوادونو معیارونه په پام کې ونیسي، نو ډیر ژر به د انارو صادراتو برخه کې لویې لاسته راوړنې ولرو. د بامیان ولایت د شیبر ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ووژل شو. د بامیان د والي ویان د عبداللطیف اعظمي ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو نومول شوی ولسوال امان الله پرون په ځانګړو عملیاتو کې په نښه شوی دی. د والي ویان د طالبانو دغه مشر په شیبر ولسوالۍ کې د تلې یا میزان د 5مې د ماین چاودنې اصلي عامل بللی دی. په هغه چاودنه کې نه سرتیري وژل شوي وو.